سلطان محمود غزنوي رحمه الله یو شپه د کور نه په دې اراده راووتل چې معلوم کړي د خپل د قوم او د رعایت د حال وګوري چې زما په قوم او زما په دې ملک کې څه حالات روان دي. سلطان محمود غزنوي رحمه الله چې کله بیرون راووتلو هغه کوم د شاهي لباس چې و د بادشاهي هغه یو باسلو عام ساده کالی واغوستل او بیرون را روان دي. کله چې ګوري د یو دیوال بیخ ته 4 نفر ناست دي. د سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورغه دا غي سره دا غي په خوا کې کېناسل د 4 نفرو په خوا کې ورته ویل چې تاسو څوک یو څه کار کوئ. دوی ورته ویل چې ته څوک یې. دغه کس ورته وی د سلطان محمود غزنوي رحمه الله چې زه خو راوتلی ما او کاروبار کوم. د شپې بس کاروبار ټول ته معلوم دی، شپې خو بل کار نه هم د غلا کوي. نو غلا پوه شول چې دام غل دی. لا 4 نفر چې د غلو نو ورته وی چې تغلا کې وای او زغلا پس راوتم د سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورته دي 4 نفر ورته چې مونږ هم غلیو. د سلطان محمود غزنوي رحمه الله د 4 نفر ته ویل وای د سکارو کې مام په خپل ډله کې شامل کړي، مام ځان سره یوځای کوي، یوځای به ټول سره غلاګانی کوو. نو د غلو 4 ونه ورته یادونه وکړه د سلطان محمود غزنوي رحمه الله پیجنې خو نه ساده لباس کې راوتلی ده. ورته ویل وکته زمونږ سره غلا ته ځي پتا کې به یو کمال موجود دی. دا زمونږ 4 ونه غله چې دلته ناستي په دې کې یو کمال موجود دی. پتا کې څه کمال دی؟ سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورته ویل چې تاسو هر یو خپل کمال لاتوي به زم خپل کمال وایم. خډيره خدا دا یو ورته ویل ما کې دا کمال دی، الله تعالی راته دا کمال لا کړی چې زه د شپې سوکو ګورم، د شپې هغه بیا د ورځې پیژنم، ما نه بیا د ورځې نه خطا کی. د بل ته وایي چې ته څوک یې، تا کې سره څه شی کمال دی. دا بل ورته وایي چې سپې وغاپي، سپې زه د سپې په غپا پیګم چې دا سپې څه شی وایي، دا خو ښه کمال دی. دا بل ته وایي ته څه شی کمال لري، دی ورته وایي زه دا کمال لرم چې کور ته ورواوړو او د کوم کور نه غلا کوو، ما ته هغه ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې خزانه وي، زه د خزانې بوی محسوسوم، پیسې راته معلومې دي، معلومولی شم. وایي دا هم ښه کمال دی. وایي دا بل 4م ته څه کمال لري. د 4م ورته وایي چې هر څومره جګ دیوالي زه په دیوال کې ماته الله تعالی دا کمال لا کړی، زه په اسانۍ سره په دیوال کې سورې کوم، کور ته بدل نه کیږو، دې ته ضرورت نشته چې په دیوال باندې وړو. نو هر یو 4 ونه یو خپل هغه قیمتي کمال وایو چې دې ته په کار راتللو. نو سلطان محمود غزنوي رحمه الله ته وایي ته اوس وایي چې تا کې کمال څه شی دی. سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورته فرمایي پیژنې خو نه ساده کالی اغوستي د عوامو غوندې، هغوی فکر کول چې دا به غلي. دا ورته ما کې کمال دا دی چې کله هر څوک په دار باندې خیږي او پانډسي کېږي، زه چې د خپله ګیره داسې وخوځوم نو بیا کس د پانډسي نه بچ کېږي، صرف د ګیره داسې وخوځوم او بس هغه کس بیا د پانډسۍ نه بچ شي. نو هغه ډېر خوشحاله شول. ورته ویل که په غلا کې چېرته ګیر شو او باچا پانډسي کولو بس ته صرف ګیره خوځوه بس بیا موږ بچ یو. بس 5 واڼو کې قیمتي کمالونه رال. وایي راځئ چې ځو چېرته ځو، وایي د کوم کور باندې ډاکا اچو چې غلا وکړو. نو هغه د غلو کې چې یو دانه وایي چې لاړ به شو نن به د سلطان محمود غزنوي رحمه الله کور لوټ کړو، د هغې د کور نه به غلا وکړو. سلطان محمود غزنوي ورته صحیح ده راځئ چې ځو. بس سره لاړل، روان دي کله چې یو ځای ته رسیږي نیمایي لارې وهلې په دغه لاره کې یو سپی وغپل، سپي غپا شروع کړله. نو هغه 4 نفر او سلطان محمود غزنوي صاحب دغه کس ته مخ راوړل، واله که ته خو د سپي په غپا پیږي که نه، سپی څه شی وایي. نو هغه کس چې د سپي په غپا پیدو ورته وویل واله که تاسو خو غله یې، د غلو په منځ کې ګوره یو بادشاه هم دی. هغه ورته ځه اول دی چې زه د سپو په غپا پیږم، زموږ په منځ کې د باچا څه شی کوي. خو دا سړي خبره یې ونه منله. هغه ورته زه درته رښتیا یم چې زموږ په منځ کې باچا دی. وایي نه زموږ په منځ کې باچا به چېرته ویده په محل کې. خو د هغه سړي خبره یې ونه منله. څه ځای پورې روان ول، د باچا محل راغی د سلطان محمود غزنوي. نو چې کله د باچا محل راورسېدو په دغه وخت کې نو هغه بل کس ته ویل چې واله که تا کې خو کمال دا و چې ته به دیوال سوری کړې، دیوال سوری کړه. نو هغه ورسره یو طریقه وکړه، دیوال کې سوری وکړه او دغه 5 واڼه وردننه شول. کله چې داخل لاړل هغه بل ته چې خزانه معلومه وه، خزانه چېرته ده، خپل کمال به دې ښیې، ښه صحیح ده ډېره ښه ده. بس هغه بوی کش کو، ما پسې راځئ. بس خزانې ته نیغ وروستلو او چې څومره سره زر او ملغلرې وې ټول یې ځان سره راواخیستلې او بوجېګانې را ډېر کړلې، راله وتښتېدل. بیا یې وویل چې کله بیرون نه ووتل وایي اوس به دا چېرته پټوو، دا خو یکدم خرڅولی هم نه شو، خلک به راباندې عریضه وکړي چې دا دومره ډېر سره موده کمه کړل. داسې کار به وکړو یو څه وخت به یې پټ ځای کې ښخ کړو، که بیا د باچا دغه کومه خبره چې د غلا مشهوره شي دا چې کله قلاره شي بیا ورته لږ لږ به یې تر وباسو خرڅوو به یې مالدار به شو. په ښه صحیح ده. سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورسره روان دی، یو ځای ته ځي یو ځای ښه ډاګی چې وکتله ځای ورته راکنده کړو 5 نفرو باندې ټولې بوجېګانې هلته ښخې کړلې. کله چې ښخې کړلې ورته ویل چې هر یو به
ګوره حل نه وایي چاته که هر چا حل ویلی ښځ دې به ګوره طلاق کوي نو چا یو بل ته حل نه ویل چې غلا به مونږ کړي نو سلطان محمود غزنوي راغی خپل محل ته او نور غله خپل کورونو ته لاړل کله چې سحر شو سلطان محمود غزنوي د ټولو کورونو والا غلونه ادرس اغشته د فلاني دلته کور دی فلاني دلته کور دی ټولو سلطان محمود غزنوي ورته خپل کور خودل خو غلط ادرس ورکړ خپل کور ورته نو خودل نو په دغه وخت کې بیا سلطان محمود غزنوي چې کله سحر شو عسکري ولېګل پولیس چې دغه سلور ور نفر راولې د غله دي او د هر ورځ چې غلا پیخيږي دا هم د سلور نفر کې ور سره چې پانسي خاصه د چې کله پولیس ولا د ټول راګیر کړل والا که تاسو ولې غلا کړی دا د سلور ور غلا ورته چې مونږ غلا نه ده کړی څه ثبوت لري ولې څه ثبوت لري چې پلانې ځای کې مخ کړی دي نو سره پیرو باسل هغه کس چې په سلورو کې یو کسو چې د شپې به سو قتل او هغه به د ورځم کس پیجندلو دا په دې غلو کې دا کسو سلطان محمود غزنوي رحمه الله خو پیجندو چې کله پانسي ته څنګه پورته کول نو دغه سلورم غل په आवाज وکړو چې ته خو موږ سره وکنه دا ګیره خو دې وړه کو چې موږ دې نه بشو ما خو خپل کمال کار کو ما خو د شپې ته قتل ته موږ سره نو سلطان محمود غزنوي رحمه الله ورته ویل چې زه اوس معاف کړی ګیره یو خزول جلات چې دې ما پانسي کا بیا چې کله هغه معاف کړ دا غي نه بعد بیا په ملک کې په رعیت کې ټول اسلام زمونږ مشران علماء کرام فرمایي په هر ځای کې چې مشران خپل مسؤلیت متوجي شي نو الله تعالی په ملک کې په غزه کې رعیت کې به بیا اسلام راولي لکه د سلطان محمود غزنوي رحمه الله باندې